بسم الله الرحمن الرحیم. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، مستحبات، آداب او احکامات دا خوب پوارکی بیانیدل. پاغی کی مخ کی لس درسونه دا بیان شول چې پاغی کی اتی سنت طریقی، مستحبات، آداب او احکامات په تفصیلات سره بیان شول. دا یو لسم درس دی چې په دې کې با د سملاستلو په وخت کې کوم مسنون اذکار دي چې هغه کول پکار دي، دا غي تفصیلات بیانېږي. نو نهشتما یو کم درشما سنت طریقه او د کېدو کې دادا کله چې یو مؤمن مسلمان او د کېږي نو د قرآن کریم اخرنی درې سورتونه، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق او سورۃ الناس دا به اولولي او فلاسونو کې وي شوف کې فلاسونو کې وي فوکي او لاسونه با اول په سر باندې راکاږي، بیا په مخ باندې، بیا په دې مخامخ طرف د بدن باندې او دغه سي په ټول بدن باندې بلاسونه راکاږي. نهشتما سنت طریقه په سملاستلو کې دادا کله چې مؤمن مسلمان سملی نو د قرآن کریم اخرنی درې سورتونه، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق او سورۃ الناس دا به اولولي په لاسونو کې ویفو کی او لاسونه به اول په مخ باندې راکاږي، اول په سر باندې راکاږي، بیا په مخ باندې، بیا په دې مخ طرف د مخامخ طرف ته بدن باندې او بیا دغه سي په ټول بدن باندې. دغه سي ودا درې ځله وکي د سنت طریقه ده. عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفثا في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. دا عائشة رضی الله تعالی عنها روایت ده داوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بجکلا د سملاستو زی تراغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا اخرنی درې سورتونه اولوستل او پلاسونو کې وی فکلل او بیا بلاسونه په خپل بدن باندې راخکل. ارشاد الساری چې شرح د صحیح البخاری ده د دې حدیث په شرح کې دوا خبرې ذکر کړې دي. یو داوی وقرأ بالمعوذات، رسول الله صلی الله علیه وسلم با معوذات سورتونه اولوستل. ویردین مراد څه دی؟ قل هو الله احد والسورتين بعدها. قل هو الله احد به اولوسته او د دینه چې ورستو کم دو سورتونه دي، سورۃ الفلق او سورۃ الناس. وعبر بالمعوذات تغلیبا. د درې وانه اصل کې دا معوذات سورتونه دا دو دي، د درې وانه ته تغلیبا ویلې شوی. ارشاد الساری کې دا ذکر شوی. دویم په دې حدیث کې بل مسله، په دې حدیث کې اول د سراغلی دي نفثا فی یدیه، نبی علیہ السلام با فوک وکا په خپل لاسونو کې، وقرأ بالمعوذات او بیا به اول وستل اخرنی سورتونه او بیا به پاغي باندې خپل بدن مسکه، بدن باندې بلاس راخل. نو ارشاد الساری کې وای والنفس بعد القراءه، دا فکل پلاسونو کې دا ورستو د لوستلو نه دي. والواو لا تقتضي الترتیب، واو د مطلق جمع لپاره راځي، په واو کې مطلوب ترتیب نه. دا اصولین دغه مسله ذکر کړی ده په تفصیلات سره. خو حاصل دا شو کله چې مؤمن مسلمان او د کېږي د سملاستلو اراده یې نو د قرآن کریم اخرنی دغه درې سورتونه به اولولي او په لاسونو کې وی فوکي او دا غي نو ورستو بیا اول په سر باندې لاس راکاږي، بیا با په مخ باندې لاسونه راکاږي او بیا په مخامخ بدن باندې او دا غي نو ورستو بیا په ټول بدن باندې با لاسونه راکاږي.
دغه سنت طریقه شوله. په بل حدیث کې دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم با چې کله د شپې خپل بسترې ته راغی ان عن عائشة رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم با کله خپل بسترې تراغه هر شپه نو نبی صلی الله علیه وسلم با دا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورتونه اول وصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدوان لاسونه ورغوي به یو ذکلل او بیا به پکې فوکلل دغه درې سورتونه به چول وصل نو دغه به پکې فوکلل او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه اول به په سر باندې شروع کړل او وجهه بیا په مخ باندې وما اقبل من جسده او بیا د مخ بدن او بیا په ټول بدن باندې چې کم ځای ته لاس رسیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیبن لاس راخ يفعل ذلك 3 مرات رسول الله صلی الله علیه وسلم با دغه کار 3 ځله وکړ. دا حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دغه سي امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه حدیث ذکر کړی دی او دغه سي ابن ماجه کې هم دغه روایت ذکر دی. نو دا 9 نمبر سنت طریقه شوله په کاردار چې مونږ او تاسو کله سملو نو په دغه طریقه باندې د سورتونه اولولو نو سنت طریقه به ادا شي. 10 سنت طریقه او په اذکارو کې 2 نمبر ذکر کله چې مؤمن مسلمان سملی نو آیت الکرسی چې دا د سورۃ البقره 255 نمبر آیات دی هغه به اولولي د سنت طریقه ده. حدیث کې راغلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته دغه فرمایلیو کله چې دا بسترې تراشي نو آیت الکرسی ولوله کله چې ته آیت الکرسی ولولي نو ستا سره به د الله تعالی د طرف نه حفاظت کوونکی ملائک دا یوځي شي ولا يقربك شیطان او تا ته شیطان نشي نږدې کېدلی حتی تصبح تر دې پورې چې ته سبا کې تر دا سبا پورې به تا ته شیطان نشي نږدې کېدلی. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه بل واقعه هم په تفصیلات سره ذکر کړی ده چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات په مال باندې مقرر کړو د بیت المال مالو او هغه باندې مقرر کړو چې ردی څوکۍ کوا د دې څوکیداری کوا. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه د شپې څوکراغه نو زمانه هغه کومه غله چې وا هغه تختوله غنم دی جوار دی وغیرہ غله وا نو ما هغه کس ونیو وای ما وتوی زماری په الله تعالی قسمی زبتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزم دا معاملې به هغه ته رسوم نو ماته ډیر عذرونه پیش کړل انی محتاج وعلی عیال ولی حاجه شدیده ز ډیر محتاج یم او زما ډیر کولمه ده او ډیر سخت حاجت لرم نو ما پرېږده فخلیت سبیله ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې ما دا هغه لار پرې خودله او بس پرې می خودنو فاصبحت چې کله ما سباک ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه ای ابو هريره بیګاری د عقیدی سره سو وکړه عقیدی دي څنګه نو ما ویل اې د الله تعالی پیغمبره شکا حاجه شدیده وعیالا فرحمته فخلیت سبیله اې د الله تعالی پیغمبره غډیر منت زاری وکړه او وی چې زما ډیره کولمه می ده زما په دلو وسو دې د بس پرې می خو د الله تعالی پیغمبره
وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اما انه قد كذبك وسيعود ور دروغ رتویل دی بیا به هم راضی، دروغ رتویل دی بیا به هم راضی. فعرفت انه سيعود. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما او پی جندل زما یقین ناغه چې بیا به هم راضی لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سيعود. ځکه نبی علیہ السلام چې دا بیا هم راضی دا غل. فرصته نو چې کله دویم شپه شول نو بیا می څوکۍ شروع کړله او خو په ډیوټۍ باندې ولاړم پیره می کوله. فجاء يحث من الطعام فاخذته. بیا غل راغه ما بیا ونیو زمانه خوراک کړه غلای را نوړل بیا می ونیو او بیا می ته دا خبره وکړه لا ارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. زبتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول متبیا راغلی د غلا لپاره. نو قال دعني ما ته بیا ویل چې ما پرېږده انی محتاج وعلی عیال زما ډېره کولمله ما نن پرېږده لا اعود بیا به نه راځم خو نن مې بیا پرېږده. فرحمته فخلیت سبیله. زما پې بیا رحم راغی شفقت مې پرې راغی زړه مې پوسوځېده ما غل بیا پرېښوده. کله چې ما سبا که او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویل یا ابا هریره ما فعل اسیرک. ای ابو هریره هغه قیدی دي څنګه؟ نو ما ورته ویل ای د الله تعالی پیغمبره شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمته. د الله پیغمبر ډیر زیات فریادونه وکړله او کولمه می زیاته ده ما معاف کنو معاف می که ظلم پوسو دي د فخلیت سبیله او لار می ته پری خو دل بس آزاد می. وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اما انه قد كذبك وسيعود. بیا د تدروغ ویل دي خو بیا برازي خامخ بیا برازي. په درې مشپه باندې بیا دغه څه وشوله. وای هغه غل بیا راغی ما بیا ونیو وای بیا راته دغه مینت وکړه. نو وای ما ته ویل چې هذا آخر 3 مرات دا اخره 3 ځله شو انك تزعم لا تعود ثم تعود. تما سره لوځو کې چې زبن راځم ته بیا راځي 3 ځله مې ونیولې. نو ما ته هغه کس ویل هغه غل راته ویل ابو هريره رضی الله تعالی عنه ما ته غل ویل اعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما پرېږده زبرتدس کلمات دروخم چې کله هغه ته وي نو تا ته هغه ډېره پیدا درکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د زده کړې ډېر زیات اهتمام وکاو او د دې ډېر زیات شوقینو چې څه شی زده کړي د الله تعالی دین زده کړي. نو ما ته دا خبره وکړه هغه غل اذا اویت الى فراشک فقرا آیه الکرسی. کله چې ته دغه تراشی بستری تراشی نو آیت الکرسی ولولا الله لا اله الا هو الحي القيوم تر د اخره فوري. نو کله چې دا ته ولولي فانك لا يزال عليك من الله حافظ. نو فالله تعالی د طرف نه بتابنی حفاظت کوونکې مقرر شي. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. نو او تر سحر پورې وتا ته شیطان نشي نږدې کېدل. نو ما پرې خو ده وای زه چې کله سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قیدی دي څنګه وبېګا. ما ول اې د الله تعالی پیغمبره ما ته دغه کلمات او خودل نو ما پرې خو ده. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کلمات څه دي؟ نو ما ته دغه ویل چې کله بستری تراشی نو فقرا آیت الکرسی من اولها حتى تختم. آیت الکرسی دا اول تر اخره پورې وایه نو بس دغه بشي. او ما ته بیا دا خبره وکړه چې کله تداوی شیطان برته نه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته فرمایل ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته اما انه قد صدقك وهو كذوب. دا خو شیطان همیشه لپاره دروغ جن دی. خدا خبره تر رښتیا کړی ده. دا کومه چرته سویری دي چې آیت الکرسی سو کوی نو بیا تر سحر پورې هغه ته شیطان نشی رانږدې کېدل. دا خبره تر رښتیا کړی ده. تعلم من تخاطب مستلاس لیال یا ابا هريره. یا ابو هريره ته پته شته دی چې دا 3 شپې ته تراغه اوستان اغلا کوله دا سوکو. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای ما ته پته نو چې دا سوک دی. نبی علیہ السلام ته ځکه شیطانو. نو دا هغه لوی فضیلت د آیت الکرسی. په آیت الکرسی کې الله تعالی دومره قوت او طاقت هو دی کله چې هم دا څوک وای او کله چې هم دا څوک ولولي نو الله تبارک تعالی په خپل حفظ او امان کې وساتي او شیطان دغه انسان ته بیا نشي نږدې کېدل. نو دا دویم په هغه مسنون اذکارو کې دویم ذکر دا شو کله چې مونږ او تاسو سملو
نو باید چې مونږ او تاسو دغه دعا ولولو چې آیت الکرسی مونږ ولولو، نو الله تعالی هم د شیطان نه محفوظ کی. دا 13 نمبر سنت طریقه شوله. 11 نمبر سنت طریقه کله چې مؤمن مسلمان سملی او د کیږي نو د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، دا د سورۃ البقره 215 نمبر آیات دی، او دې پسې بیا 280 نمبر آیات دی. د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه 215 او 280 نمبر آیات دی. دا لوستل سنت طریقه ده. عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. دا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده. دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه 2 آیاتونه چې د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه دي، من قرأهما چا چې دغه 2 آیاتونه د سورۃ البقره اول وستل اخرنی ففي ليله پشپکی کفتاه نو دغه بوله پورش. دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او دغه سي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ هم دغه حدیث ذکر کړی دی، متفق علیه حدیث دی. واستدی حدیث معنی او مطلب صد کفتاه دا بوله پورشي. محدثین رحمهم الله د دې په شرح کې د دې په وضاحت کې ډېر تفصيلات بیان کړي دي. د تاسو ته مختصر خلاصه دا غویم. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شرح مشکات کې وایي کفتاه عن سائر الاوراد. کله یو مؤمن مسلمان نه د کېدو په وخت کې نور اذکار پاتې شي او صرف دا 2 آیاتونه د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه هم ولوستل، نو بس دا د ټولو ذکرونو نو له پوره دي، دغه اجر او ثواب ته پوره کی. امام نووي رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې او دغه سي ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کې ډېر تفصيلات بیان کړي دي. وای وکفتاه حفظتاه من الشیطان، د شیطان نو دغه انسان محفوظ شي د 2 آیاتونو په وجبان. دغه سي دغه محدثین رحمهم الله وای حفظتاه من الشر ووقاه من المكروه والآفات. چا چې دا 2 آیاتونه د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه اول وستل نو د شرونو نه، د مکروهاتو نه، د آفتونو نه به الله تعالی دغه انسان لبچ کی د شپې ورته تکلیف ونه رسیږي. او یو بل معنا محدثین رحمهم الله هم ذکر کړی دا چې اغنتاه عن قیام الليل. چا چې دا 2 آیاتونه اخیرنی د سورۃ البقره اول وستل او د دنا قیام الليل د شپې تهجد پاتې شول، نو د 2 آیاتونو باندې وته دومره اجر او ثواب ملاویږي چې څومره په قیام الليل باندې په تهجد وته ملاوي ده. یو بل معنا محدثین رحمهم الله ذکر کړی دا اجزتاه عنه عن قراءة القرآن. کدا د شپې چا نور تلاوت د قران کریم اونک خود سملاستلو په وخت کې د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه چا اول وستل، نو دا 2 آیاتونه ولا د قران کریم د قرأت نه پوره دي. مؤمن مسلمان له خبردار ده چې د شپې د الله تعالی کتاب اولولي، د پښمنی په وخت کې اولولي، د سملاستلو په وخت کې اولولي، په مانځ کې یا د مانځ نه علاوه خو کچا نور د قران کریم تلاوت و نک خود سملاستلو په وخت کې د سورۃ البقره اخرنی 2 آیاتونه اول وستل، نو اجزتا عنه عن قراءة القرآن. د قران کریم د تلاوت نه ولا دغه پوره دي، دغه لهم کافی دي. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د دې لوستون کې جوړ کړي. نو دا 3 سنت طریقې دا بیان شولې. دا نننی درس خلاصه چې دا سملاستلو په وخت کې مسنون اذکار کوم دي، نو دا غینا 3 اذکار او تفصيلات بیان شول. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع اقتداء او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی الله تعالی زمونږ او تاسو مینه محبت پیدا کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.